تیره جمعه ما یو سلسله شروع کړې وه چې الله پاک د دې منځونو زمونږ 5 منځونو دپاره چې کوم اوقات مقرر کړي دي د دې څه حکمت دی. نو تیره جمعه ما د ماسپښین د مانځه ذکر کړی د هغې حکمت مې بیان کړی چې کوم علماو بیان کړی دی. نن د مازیګر د مانځه چې دا د مازیګر مونږ 4 رکعاته کوو الله په مونږ فرض کړی دی. دا د مازیګر وخت یې د دې دپاره ولې مقرر کړی دی؟ علماو لیکلي دي چې کله انسان مړ شي د عالم برزخ ژوند په دې باندې زمونږ ایمان دی او په قبر کې سوال جواب فرشتو د منکر او نکیر راتلل زمونږ نه تپوسونه دا د احادیثو نه ثابت ده او دا تپوسونه به زمونږ نه کیږي. د دې وجې نه علماو لیکلي دي چې کله مرده قبر کې کیدي او خلق ته ټول لاړ شي نو 2 فرشتې ولا راشي منکر او نکیر او د دې مړي نه یو 2-3 تپوسونه کوي. ما ربک رب دې څوک دی وما دینک دین دې څه دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شکل ورته متمثل شي او ورته وایي دا سړی څوک دی دا ته پیژنې که نه پیژنې. دا تپوسونه چې کم ټیم کې کوي او دا مړی را پاسئ نو وی دی چې وګوري نو مخامخ نور زیړی وي او د مازیګر د ختمېدو ټیم وي. نو دا مرده فرشتو ته وایي تاسو خو رانه تپوس کوئ خو هلته د مازیګر مونځ قضا کیږي نور په زیړي دی نو مانه خو مونځ قضا کیږي زه مونځ کوم. اوس دا خبره به کم مړی کوي؟ نو علماو لیکلي دي چې دا وینا به هغه مړی کوي چې هغه د مازیګر مونځ کړي وي او د مازیګر د مانځه اهتمام یې کړي وي او هغه سړی به کوي چې هغه د سهار مونځو کې نو ټوله ورځ په ذهن کې د ماسپښین مونځ چې ماسپښین مونځ خو رانه لاړ نشي هغه به کوم. بیا چې د ماسپښین مونځو کې نو بیا ورسره د مازیګر غمي ذهن کې د مازیګر مونځي راځي چې د مازیګر مونځو کې نو بیا ورته د ماښام مونځ په ذهن کې چې کله به هسې نه چې مونځ رانه لاړ نشي د دنیا کارونه دې زر زرو کې او جومات ته په منډه ځان رسئ هسې نه چې زمانه دا مونځونه لاړ شي. دې ته وایي استغراق چې کله د الله په عبادت کې ته دومره مستغرقې نو بس بیا هلته قبر کې به ته فرشتو ته هم وایي چې ما سره د سوال جواب وخت نشته هلته د مانځه ټیم دی مازیګر مونځ رانه قضا کي نو فرشتې به هم وایي چې دا د خدای عجیبه بنده دی ده سره خو د مانځه غم دی چې یو سړي سره دومره د مانځه غم وي د هغه نه به مونږ څه تپوس وکړو. نو دا منزل ورته الله آسان کی. قبر د آخرت د منزلونو نه ړومبی منزل دی چې د چا ړومبی منزل آسان شو نور منزلونه به هم ورته الله آسان کی. نو دا چې کم سړي کې استغراق وي چې هر وخت د الله په عبادت کې دی متوجي وي هغې ته او هغه عبادت یې ذهن کې دا استغراق عجیبه شی دی. علماو لیکلي دي امام محمد رحمه الله د یو مذهب امام تیر شوی دی لوی محدث لوی عالم تیر شوی دی. نو یو ځل
پخوا خو دا بجلی مجلی نه وي، رڼاګانې ډېرې کمې وي. طالبان د شپې کتاب ګوري. نو په بازار کې د روډ په غاړه یو دکاندار دی او د هغه مخې ته رڼا وه، ډیوې لګولې وه او دی هغې ته ناست و، خپل کتاب یې کته. لار ده، بازار دی، د واده یو جنج راغی، دا ډولونه دي ورسره او ها هو دا خرمستی هغوی کوي او جنج دی هغه تیریږي. امام محمد رحمت الله علیه خپل کتاب ګوري لګیا دی. هغه جنج تیر لاړ. د هغه جنج نه یو دوه درې کسان وروستو پاتې شوي وو. هغه جنج ته مخکې تللی و. هغوی چې امام محمد رحمت الله علیه له راورسېدل نو ورته یې وویل په دې لار باندې جنج تیر شو. هغه ورته وویل زه خو جنج نه نیم خبر، ما خو نه دی لیدی جنج. دومره راته پته ولګېده چې زما په کتاب باندې خاورې راغلې نو ما داسې وسنډلې، کیدای شي جنج و تیر شوي، خو زه پوه شوی نه یم په دې باندې چې یاره دلته جنج تیر شو. اوس چې دا دومره دجال رواني، دا ډنګ ډونګ وي او دا ها هو وي، د جنج څومره شوري، ساره ما په دې لار باندې بیګو نه بیګو توبه چې یو غوبلو چې دلته تی ما اورېده دې ځای کې تی مونږه پریشانه شو چې خدای داسې دي په دې روډ باندې ته. لیکن خپل کتاب کې دومره مستغرق و چې هغه ته احس پته ونه لګېده چې دلته جنج تیر شوی دی. وی کتاب باندې دوړې راغلې او هغه ما وسنډلې، کیدای شي تیر شوي. دې ته استغراق وایي. دا استغراق عجیبه شی. امام مسلم رحمه الله یو محدث دی، مسلم شریف د هغه کتاب دی. یو مسلې ضرورت یې راغی، کتابخانه کې ولاړ دی او مسله ګوري. چا ولا په دغه ټیم کې ټوکرې قجورې راوړې وي، لګیا دی قجور هم خولې ته چې یو کتاب ګوري 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 ګوري، په ځان پوه نه شو، هغه ټوکرې غونډه ختمه کړه او کتابونو لیکلي د هغې د وجې نه اسهال ورته وشو، بیا چې دی نو وفات شو د هغې د وجې. خو لیکن هغه په ځان پوه نه شو، هغه یوې مسلې تلاش کې هغه چې دی نو دومره مستغرق. نو دا استغراق چې دی دا چې چا کې وي نو بیا د مانزه استغراق چې د الله د عبادت چې الله زه عبادت وکم، د مازیګر مونځ وکم، د سار مونځ وکم، د ماسپښین مونځ وکم، نو چې کم سړي کې دا استغراق وي، دا توجه پکې وي، نو بیا د قبر کې الله چې فرشتي ورته راولېږي نو دی به ورته وایي چې زه مازیګر مانځه ټیم دی زه مونځ کوم. نو دا ټیم د سوال جواب دی او دغه ټیم دی، نو ځکه الله پاک د مازیګر د مانځه دپاره دا ټیم مقرر کړ. او حدیثو کې د دې اهمیت راغلی دی. وی په منافقانو باندې د مازیګر مونځ او د سار مونځ دا ډیر ګرانی. یو حدیث کې راغلی دی د ماسخوتن مونځ او د سار مونځ دا په منافقانو باندې ډیر ګرانی. الله په دغه وخت باندې د مازیګر په ټیم باندې قسم خوري، والعصر ان الانسان لفی خسر، زما دی په وخت د مازیګر باندې قسم. دا ډیر اهم ټیم دی. دا خلک لاړ شي بازار ته ځان له سودا راوړي یا نور داسې مصروفیتونه، هغه مصروفیتونه مخکې وروستو کې یو سړی منزل راشي. نو عزتمندو چا کې چې دا استغراق وي نو د قبر کې به هغه فرشتو ته بیا سوال جواب ورکوي او هغه به وایي ته چې زه سوال جواب نشم در کول، ما سره اوس د مانځه ټیم دی، زه مونځ کوم، ټیم را سره کم دی. نو الله پاک د مازیګر مانځه دپاره دا ټیم مقرر کړ چې تاسو دا مونځ کې دا د مازیګر د مانځه اهتمام کوئ، نو قبر سوال جواب به د باندې الله آسان کړي. ځکه خدای پاک دا 4 رکعاته مونځ مازیګر ټیم کې مقرر کړی. حضرت یونس علیه السلام د الله یو پیغمبر تیر شوی دی. حضرت یونس علیه السلام اجتهادي غلطی ته وشو، الله ته هغه ناخوښه شو، د هغې د وجې نه هغه سمندر کې وروغورځېد او هغې ته چې دی نو مایې ورته ولاړو او مایي خوله کې واغش، خېټه کې ولاړ. یو مایي خېټه کې واغش، بل غټ مایې راغی، هغه مایې یې خېټه کې واغش.
یونس علیه السلام 3 تیارو کې گیر. یو د سمندر تیاره وه، یو د شپې تیاره وه، یو د 2 میانو د خېټو تیاره وه. نو دې تیارو چې دی نو واغش الله ورته یو وظیفه وښوله، وایي دا وایه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صوفیا وایي چا باندې چې ډېرې پریشانې وي او تکلیفونه وي، وایي دا وظیفه دی، وایي الله به د پریشانو نه وباسي. لکه څنګه یونس علیه السلام الله د دغه تیارو نه خلاص کړ، د دغه پریشانو نه خلاص کړ. یونس علیه السلام چې کله الله هغه توبه قبول کړه نو مې ته حکم وکوي دی وغورځوه د دریاب په غاړه باندې. نو چې دی غورځاو نو دا د مازیګر ټیم. نو یونس علیه السلام د شکریې په تور باندې الله ته سجده ولګوله، دغه ټیم کې مونځ وکړه. نو الله د مازیګر مونځ مقرر کړه دې ټیم کې چې تاسو مونځ کوئ. که د مازیګر مونځ تاسو کوئ د دنیا څومره تیارې دي د دې نه به تاسو وځئ، تکلیفونو پریشانو مصیبتونو نه به تاسو وځئ که تاسو د مازیګر مونځ وکړه. نو دا د مازیګر مونځ دا ځکه خدای پاک دغه ټیم ولا مقرر کړی دی چې زما بندگان هغه د مازیګر مونځ وکړي، ما قربت حاصل کی او زه د دنیا د تیارو نه او د تکلیفونو نه وباسم. عزتمندو، منځونه ټول اهم دي، د هر یو منځ خپل اهمیت دی. د دې وجې نه علماء لیکلي دي دا ټول عبادتونه څومره چې دي دا په ځمکه باندې فرض شوي دي، خو یو منځ دا الله په اسمانونو باندې فرض کړی دی. او دا پیغمبر علیه السلام ته الله د معراج په شپه تحفه ورکړې ده. نو دا مونږ ته پیغمبر علیه السلام راکړي دي. د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به پریشانی رااله، تکلیف به راغی، لوږه به رااله، تنده به رااله، نور مصیبت به، هغوی به جومات ته رامنډه کړي 2 رکعته نفل به وکړي. مونږ په جیب باندې یقین ساتو چې دولت را سره دی، که بیماری رااله دولت شته هسپتال ته به لاړ شي، که تاڼه تحصیل را باندې راغی نو تاڼه تحصیل دپاره چې دی نو ما سره وکیلان شته، ما دوستان یاران مې شته، هغوی به راله مقدمه کوي. الله طرف ته توجه نه کوو. اسلام زمونږ نه دا مطالبه کوي چې تاسو الله طرف ته متوجه شئ، جمعات ته لاړ شه، مونځ وکړه 2 رکعته. سنت طریقه ده چې چا باندې بیماری رااله د ډاکټر د تلو نه مخکې هغه د 2 رکعته نفل وکړي او صدقه دې ورکړي. نو دا نه چې دا بیماری به دې سره ختم شي، که ته 2 رکعته نفل وکړي نو هغه بیماری به ختم شي، کیدای شي ختم هم شي که تا د الله نه وغوښتل، د الله در کې هېڅ کمی نشته، خو نه که ختم نشي ورسره نو چې په هسپتال کې 1,00,000 روپۍ لګي نو بیا به 10 روپۍ ولګي، 100 به ولګي، هغه بیماری و په اسانتیا سره لاړه شي، ځکه چې تا صدقه کړې ده، تا سنت طریقه کړې ده، او 2 رکعته نفل دې کړي دي او صدقه دې ورکړې ده، نو هغه تکلیف ورسره لږ اسان شي او ختمېدو کې هم شک نشته، الله ورسره ختم کړي. هغه ایمان زمونږ نشته د صحابه کرامو عمره، یعنې په مانځه باندې به هغوی بندې میچنې روانولې، روټۍ به یې غوښته، او زمونږ دا تصور کې هم نه راځي چې زما په کور کې دې وړه ني او زه دې راشم جومات ته ودرېږم او 2 رکعته نفل دې وکړم او زما کور ته به وړه راشي، دا زمونږ په خوا خاطر کې هم نه راځي. خو د صحابه کرامو یو ایمانو، نو هغه ایمان ته که زمونږ ایمان نه رسي نو دومره خو کولی شو که نه چې دا تکلیف پر باندې الله آسان خو کي، که زه سنت طریقه اختیار کړم، الله طرف ته متوجه شم. نه عزتمندو، دا منځونه دا د دقې دپاره دي، الله وایي تاسو زما طرف ته توجه وکړئ، زه به ستاسو ټول د دنیا او د آخرت پریشانۍ ختمې وګرځو. عزتمندو، دا یو 2-3 مسلې دي. یوه مسله خو دا ده چې مړی په تابوت کې خښول جایز دي او که ناجایز دي. زمونږ نن سبا رواج جوړ شوی دی، هر سړی مړی په تابوت کې بس بندوي او خښوي. مړی تابوت کې مخکې به خلکو اچو د دې دپاره چې د یو ځای نه به بل ځای ته وړه،
یو خو فقهاو دا لیکلي دي چې مړی د یو ځای نه بل ځای ته وړل لرې 48 میل دا د سفر چې کوم حساب دی دغومره که څوک یوسي نو جایز دي. لکه نن سبا 75 کیلومیټر 72 73 75 کیلومیټر که څوک د یو ځای نه مړی بل ځای ته منتقل کوي وړي یې هلته ښخی جایز دي. خو د دې نه زیات لکه دا د سعودي نه چې راوړي یا د دې ځای نه افغانستان ته وړي یا د یو ملک نه بل ملک ته وړي دا ناجایز او حرام کار دی. هلته خخول پکار دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو ګورئ څومره جهادونه کړي دي ټول لرې لرې نورو ملکونو کې څومره صحابه کرام شهیدان شوي دي او کوم ځای کې شهید شوي دي بس هلته ولا قبر جوړ کړی دی او هلته ښخ دی. ځان سره یې راچولي نه دي په اوښانو باندې چې راوړي او مدینه منوره کې. پیغمبر علیه السلام چې وفات کېده 1 لاک صحابه کرام موجودو په مدینه منوره کې یو صحابي یو څو صحابه قبرونه نور نشته. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منې کړی ده چې تاسو منتقل کوئ ما نو که سړی یې منتقل کوي او وایي چې یاره هسې نه چې خور ورنشي یا څه تکلیف ورته ونه رسي نو که تابوت کې بند کړي او هغه ځای پورې یوسي نو جایز دي. خو د تابوت دپاره شرط هم فقهاو دا لیکلی دی دا زمونږ خو دومره شانتې تابوت نه د هغې پلنوالی چې مړی پکې داسې کېناستی شي وګوره چې سړی پکې داسې کېناستی شي نو مونږ دومره تابوت جوړو په هغې خو لرګي ډېر لګي بیا خو هم تاوان کېږي نو دومره تابوت هم نه جوړو. حالانکه فقهاو لیکلي چې تابوت په دومره جوړوي چې سړی په یې کېناستی شي نو هغه مونږ نه جوړو. نو فقهاو صرف جواز دې ځای کې لیکلی دی وی که چېرته ځمکه د قبرستان ځمکه داسې وي چې هغه نرمه وي شق پکې نه جوړیږي لحد هم پکې نه جوړیږي نو وی بیا ټیک ته تابوت جوړ کې جایز دي. خو که نه ځمکه سخته وي نو په تابوت کې خاخول مکروه دي. دا یاد ساتئ په تابوت کې مړی خاخول چې قبر ځمکه کلکه وي نو په تابوت کې خاخول دا مکروه دي. نو دا رواج ختمول پکار دي. بس مونږ هر څوک مړی همدقسې بس نن سبا رواج ګرځېدلی دی تابوت کې اچو هېڅ ضرورت نشته دې ته دا مکروه کار. او دویم سوال یې دا لیکلی چې مړی په امبولنس کې وړل څنګه دي او بهتر پیاده دی که په امبولنس کې دی. اوس نن سبا دا هم یو شوشه جوړه شوې ده د دې ځای نه هغه ځای پورې وړي په امبولنس کې وړي که لرې ځای وي خو زه ټیک ته پیاده نشي تللی لکه دا د کمیټې ګاډي یا د لپاره مقرري قبرستان لرې وي پیاده څوک نشي تللی نو ګاډي کې یوسي امبولنس کې وړي او که نورو ګاډو کې وړي خیر دی جایز دی. خو چې نه نږدې قبرستاني نو هغه سنت عمل وشي خلک یې یوسي الله ولا اجر او ثواب ورکړي. وایي څوک چې مړی په سنت طریقه باندې یوسي سنت طریقه دا ده مخې طرف ته اوږې ښی اوږه چې ده په دې باندې به یو 10 قدمه یوسي بیا به وروستو راشي لنګې نو بیا به په دې اوږه باندې یوسي یو 10 قدمه بیا به مخې ته لاړ شي په دې ګسه اوږه باندې به کټ کېږي یو 10 قدمه دغومره بیا شاته به راشي. بیا دا سنت طریقه د فقهاو لیکلې ده په دې طریقه باندې تاسو مړی یوسئ. د هغې بیا پیغمبر علیه السلام اجر او ثواب بیان کړی دی چې څوک مرده په دې سنت طریقه سره یوسي په 4 اوږو باندې الله به 4 غټ ګناهونه معاف کړي. نو دا غټه فایده ده الله ګناهونه پې معاف کوي او مړي سره احسان دی دا د هغه حق هم دی په مونږ باندې چې هغه جنازه مونږ یوسو نو د هغه مړي حق هم ادا شي او الله پې اجر او ثواب هم ورکړي. نو ښه خبره دا ده که نږدې قبرستان نو بیا پیاده وړل پکار دي په ګاډي کې وړل نه دي پکار. د زمزم اوبه په ولاړه څکل ښه دي او که په ناسته؟ عزتمند اوبه د زمزم اوبو سره خلکو لازمه کړې ده چې به دې ته وپاسي پاسېدل نشته په ناسته باندې څکل څنګه چې نورې اوبه مونږ څکو دغسې اوبه دي. صرف د زمزم اوبه جایز دي که چا په ولاړه باندې وسکلي جایز دي نور لازمي نه ده چې خامخا به ورسره ودرېږي ټول خلک ورسره ودرېږي
قبلې ته ټیک ته مخ کا قبلې ته مخ شته او خو په ودرېدل وته شرط نه دي او دوی وایي چې دعا وته کوم لوستل پکار دي نو د زمزم اوبه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک د کم مقصد د پاره اوس کې زړه کې کم نیت راولي الله به هغه حاجتونه پوره کړي نو چې څه دعا ستا کم حاجتي نو د زمزم د اوبو نه مخکې هغه زړه ته راوله یا الله د اوبه زه څکم یا الله ته په دې باندې زما دا فلان کې حاجتونه پوره کړي نو هر څه حاجت چې وي ضروري نه ده خاص دعا نشته بس دغه هر دعا چې راځي زړه کې هغه دې سړي وي دا بل سوال دی وی د نکاح کې فرض څه شی دی نکاح کې دو سيزونه ضروری دي لازمي دي بغیر د هغې نه نکاح نه کیږي یو ایجاب او قبول او یو دوه گواهان دا لازمی سیز د چې خامخا په مجلس کې په کم مجلس کې چې نکاح تړلی شي هلته به ایجاب او قبول کیږي او هلته به چې دی نو گواهان ناست دي دا دو سیزونه لازمی دي خلق مهر یادی مهر که کې دی خود او که کې دی نه خود بغیر محرم نکاح کیږي نو که چا نقد ورکوه او که چا قرض معجل وي او که معجل وي هغه ځان له خبره خدا ده چې مهر ضروری نه دی چې په موقع کې دی خیر دی بغیر نکاح کیږي خو دا هغه نه بغیر نکاح نه کیږي د گواهانو نه بغیر او د ایجاب او د قبول نه بغیر بیا په ایجاب او په قبول کې بهتره ده چې الک او جینې مجلس کې ناشتي جینې په پرده کې ناشتي الک مخامخ ناشتي نو خبر او بهتره دغه ده خو زمونږ د پښتنو علاقې دي مونږ جینې مجلس ته نه راولو ډیره خبره ده وکیل راونیسي او وکیل ولا نکاح وکي خدا ده چې ایجاب او قبول د دې نه بغیر نکاح نه کیږي او دغه سي گواهان دوه گواهان ډیر ضروری چې خامخا بناستي که گواهان نه وي نو صرف په ایجاب او په قبول باندې نکاح نه کیږي دا بل سوال یو سړی د بجلی غلا کوي او داس دغه خوراک د بجلی غلا بالکل حرامه ده دا د چا ملکیت نه دی دا قومي سیز دی او یو د چا ذاتی سیز دا غي غلا چې او کې هغه دومره ګناه نه ده خو چې قومي سیز پټه دا غي ډیره زیاته ګناه ده نو څوک چې په بجلی غلا کوي او هغه باندې او داس کوي نو فقهاو لیکلي دي وي هغه فرض خو ته ادا شو لکه اوس د ماسپخین منځ کو ادا شو تی منځ ته وشو خو ثواب نه ملاوي یا په دغه بجلی باندې تا خوراک تیار کړی دی او روټۍ د خېټه کې ده په دغه باندې منځ به ادا شي خدا دا چې ثواب په دغه مانځه باندې نه ملاويږي ځکه چې خېټه کې حرام دي خېټه کې چې حرامي الله ثواب په هغه مانځه باندې نه ورکوي فرض ادا کیږي هغه فرض شو هغه وخت منځ ته ساقط شو خدا دا چې نور ثواب په وته نه ملاويږي د بجلی غلا سخت جرم دی د ګیز غلا دا قومي جرم دی د یو کس نه د غلا وکړه اخو به ته معافي وکړي زه معاف پې کې هغه به نه وغواړي معافي خو چې د قوم غلا دې کړې ده ته به د کم سړي نه یو صحابي مال غنیمت کې داسې لږ شانتي خدای خبر مالو چوکسو پیغمبر علیه السلام مال تقسیم شوی مال غنیمت تقسیم شوی هغه راغی یا رسول الله ما سره خدای اساس پاتې شوی دی هغه وی د قیامت پر ورځ به الله دربار کې پیش کې زما او سر سره تقسیم کړي دا په دونه مجاهدینو څنګه تقسیم کړ زدانشم تقسیمولی د دې به په آخرت پر ورځ ذمہواری څونه سخت خبره ده د قومي سیز نه دا چا نه بیا معافي غواړي نو دا خطرناک سیزونه دي مونږه بالکل حرام ته حرام نه وایو د بجلی غلا ته خود سړه ثواب غنو چې یاره دا ښه کار دی دا دوی مونږ ته خراب کړي دا قصې مونږه کو میټر نه لګو به دغه سي بجلی استعمالو دا ظلم دی ملک سره ظلم دی قوم سره ظلم دی دا ظلم چې مونږه پریدو هر سړی د خپل ځان اصلاح کی په خپل به ټیک شي او که ټیک نشي زمونږ د غاړې نه خو به قصه لاړه شي کنه بس ختمه بشي زمونږ د وګونه به بوج پروزي خدا دا چې دا حرام کار دی ناجایز کار دی الله دې موږ ټول د عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد خدای ټول شری حاجات پورا وګرځي ظالمانو مفسدانو په امان کې اوساتي مردگان د اهل اسلام هم وبخي بیمارانو تم خدای شفا ورکړي حاضر جمع کې چا څه شری حاجات خدای ټول شری حاجات پورا وګرځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه
سنت کوي خدای وکړي. برابر انحراف کنی. سانه بخیر.